ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مایکروسافټ ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو کلاس د 14مې ورځې درس دویمې برخې ته ښه راغلاست. د تیر درس په تعقیب نن بیا هم تاسو ته زه په اف لاجیکل فنکشن باندې کار کوم او د نن په مثال کې غواړم تاسو سره په دې کار وکړم چې څنګه کولی شئ د اف لاجیکل فنکشن په واسطه باندې تاسو د خپل د شاګردانو ریزلټ او یا ګریډ پیدا کړئ. دې لپاره زه راځم مایکروسافټ ایکسل خلاصوم. په تیرو مثالونو کې مونږه نسبتاً ساده مثالونو باندې کار کړو. د نن په مثال کې زه غواړم تاسو په دې ټیبل یا په دې فورم باندې خبرې وکړم. دا چې ګورئ تاسو دا د شاګردانو د اډمیشن فورم په نوم باندې یادېږي. کویک بوکس پروفیشنل ټریننګ سنټر سټوډنټس اډمیشن فورم. چې کله یو شاګرد ثبت نام کوي موږ سره دغه مکمل ریکارډ موږ په دې فورم یا په دې ټیبل کې ثبت کوو. او په دې ټیبل کې موږ سره که تاسو وګورئ لیکل شوي سټوډنټ آی ډي، اډمیشن ډیټ، ټایمینګ یا ټایم، سټوډنټ نیم، پروګرام، فیس، مارکس، ریزلټ، نیو پروګرام، فیس، سکالرشپ او نیټ فیس. نسبت نورو ټیبل ته چې موږ مخکې په کار کړو هغه نه دا لږ مغلق تر دی. د مثال په طور باندې موږ سره یو 15 شاګردان دي. یو مې ولیکه دا مې داسې تر دې پورې ډراګ کړ او دلته راغلم فیل سیریز باندې مې کلیک کړ چې اټومیټیکلی یو نمبر ورکړي. دلته زه راغلم ولیکه چې د 10مې میاشتې په 10 تاریخ 2020 باندې تقریبا د سحر په 10 بجو باندې ما سره یو شاګرد ثبت نام وکړو. د دې شاګرد نوم دی اسلام. په کوم پروګرام کې داخله وکړه موږ سره په ډي آی ټي کې. اول کار خو زه دا کوم چې کله زه ولیکم پروګرام نوم چې کله ولیکم فیس باید خپله ماته وښي. دې باندې موږ مخکې کار کړو. څه کوم راځم لیکم دلته مساوي اف کچیرې د دې پروګرام لاندې دغه قسمت کې چا ولیکه چې ولیکه ډي آی ټي، نو زه ورته یم چې ته ماته راوړه د دې فیس 2000 افغانۍ دی. بیا کچیرې د ډي آی ټي په ځای باندې دلته چا ولیکه سی آی ټي، نو ته به ماته راوړه چې د دې فیس 1000 روپۍ دی. کچیرې د دې سی آی ټي او ډي آی ټي په ځای باندې بل چا دلته بل څه ولیکه، څه ولیکه سی سی نه ولیکله، دا پروګرام ولیکه، نو کاما ته ماته راوړه چې د دې فیس دی د میاشتې 3000 افغانۍ. کچیرې اف کچیرې دیز کې چا ولیکه سی سی ان پی، نو ته به راوړه چې د دې فیس دی 4500 افغانۍ د میاشتې. دا چې چون هغه دی تاسو ګورئ دلته نمبر دی، زه په کوټیشن کې نه نیسم. صحیح ده. دا ویلیو اف ټرو زه په کوټیشن کې ځکه نیسم چې دا نمبر دی. او اف کچیرې په دغه پروګرام کې چا ولیکه چې شی ولیکه کویک بوکس ولیکه، کویک بوکس ډیسکټاپ ولیکه، نو ته به ماته راوړې چې د دې فیس دی 3000 افغانۍ. او کچیرې همدغسې کې چا ولیکه کویک بوکس آنلاین، نو ته به ماته راوړې چې د دې فیس 100 روپۍ دی. کویک بوکس آنلاین ته به ماته راوړې چې د دې فیس دی هم 3000 افغانۍ. او که چیرې دغه یو کنډیشن هم ثابت نشو، یا نه چا ډي آی ټي ولیکه چا سی آی ټي ولیکه، هېڅ پروګرام یې دلته ونه لیکه، نو کاما ته به ماته 0 راوړئ، ځکه چې پروګرام نه وي نو فیس هم 0 دی. نو دغه نه وروسته څو اف ما استعمال کړي، 1 2 3 4 5 6 کلوزینګ قوسونه زه دلته لیکم، کلوزینګ بریکټس 1 2 3 4 5 دا بل 6 او دغه نه وروسته انټر باندې کلیک کوم. نو کله چې زه پروګرام ونه لیکم دا پاکم تاسو وګورئ ماته 0 راوړي. خو چې کله زه پروګرام ولیکم دلته راشم دغه کالم لږ زه داسې غټوم، سایز لیکم ډي آی ټي 2000، سی آی ټي 1000، سی سی نه 3000، کویک بوکس ډیسکټاپ نو ماته وایي 3000 فیس دی. او که چیرې د دې په ځای ولیکم چې کویک بوکس آنلاین، بیا ماته راوړي چې د دې فیس څو دی 3000 افغانۍ. دا خو سیټ شو. دغه نه وروسته د مثال په طور باندې ما د فنکشن دیزو پورې تطبیق کړه. د مثال په طور باندې دا شاګردان چې موږ سره درس ویله دا ټول موږ سره د شاګردانو ډي آی ټي لوست، مثلا دیزو پورې دا سلیکټ کوم داسې دیزو پورې دغه شاګردان چې دي تقریبا موږ سره یو 6 شاګردان راغلل، دوی ټول ډي آی ټي موږ سره ویله. نومونه چیرې امید دی پکې، احمد دی پکې، او بل په همدې شکل باندې اجمل دی موږ سره، صافی دی موږ سره، او وحید دی. دا کسان دي. دوی ټول په همدغه یو ټایم کې موږ سره په یو تاریخ باندې او په همدې یو ټایم کې
داخله وکړه. صحیح. او کله چې میاش اخیر شوه او دوی نه مونږ امتحان واغستو د یو چې دی تقریبا 90 نمرې وړلې په فاینل امتحان کې، د 90 نمرې وړلې، د 90 نمرې وړلې، د تقریبا 50 اتیا وړلې، د پوره 100 وړلې، او د تقریبا 80 نمرې وړلې، او د 55 نمرې وړلې. اوس ریزلټ د مونږ معلومو چې دی کې کم کس کامیاب دی او کم کس ناکام دی، او که کامیاب دی کم ګریډ کې راغلی دی. نو دلته ګورئ د ریزلټ لپاره ما شرط لګولی دی که چیرې یو شاګرد مثلا مخکې شرط کې چې موږ کار کړو، که چیرې یو شاګرد نمرې 90 یا 90 نه پورته اوسي هغه A ګریډ کې راځي. که چیرې یو شاګرد د 80 یا 80 نه پورته نمرې اوسي د 90 پورې د په B ګریډ کې راځي. که چیرې یو شاګرد نمرې 80 اوسي یا د 80 نه تر 80 پورې اوسي نو د ګریډ C راځي. او که چیرې یو شاګرد د 50 یا 50 نه پورته نمرې وړي تر 80 پورې هغه صرف کامیاب دی، او که چیرې دې نمرې کمې اوسي وړي اوسي هغه ناکام دی. موږ سره ریپیټ دی پکې. نو زه کوم هغه شرط دلته تطبیق کوم. راځم لیکم ما ساوي لیکم اف که چیرې دغه نمرې صحیح شوه، دا نمرې سوي لو یا مساوي وي د 90 سره، نو کامه ته ماته راوړه چې شي. تاسو دلته پښتو هم لیکلی شي دغه په ځای باندې. زه ورته وایم چې اول نمره دویم نمره څه کوم ژبه بدلوم د کیبورډ لیکم اول نمره صحیح شو، اول نمره مې ورته لیکو. او دغه نه وروسته بیا څه کوم زه کوټیشن لیکم، بیا لیکم کاما اف که چیرې دغه نمرې لوی یا مساوي وي د 80 څخه، کاما نو ماته چې شی راوړه کوټیشن کې بیا زه لیکم دوهم نمره صحیح شوه نمره، او یا دوهم نمبر یا دوهم نمره صحیح ده. بیا څه کوم زه کوټیشن دلته لیکم بیرته ډبل کوټس کاما اف که چیرې دغه نمرې لوی یا مساوي وي د 80 څخه، کاما ماته څه راوړه راته ولیکه په دري باندې پښتو باندې دریم نمره یا دریم نمبر. او دغه نه وروسته بیا څه کوم کوټیشن بندوم کاما لیکم اف که چیرې بیا دغه نمرې لوی یا مساوي وي د 50 څخه، نو 50 سره کاما ته ماته راوړه چې شی کامیاب. فقط کم کسان چې نمرې 50 نه پورته اوسي تر 80 پورې هغه ترې کامیاب راشي. او که نه که چیرې 90 نه پورته نه وي نمرې 80 نه پورته نه وي، یعنې 80 نه پورته نه وي، 50 یا 50 نه پورته نه وي، نو هغه کس ته ولیکه چې شی ولیکه کوټیشن کې زه لیکم چې شی ناکام. دا کس موږ سره چې دی دا موږ سره ناکام دی. دا باید د سر نه کلاس واخلي. صحیح شوه. دغه نه وروسته قوس بندوم، یو قوس، دوه قوس، درې قوس، څلور قوس. څلور اف کنډیشن موږ لګولی وي، څلور قوس هم خلاص کړو، څلور قوس هم بیرته څه کړو بند کړو. دغه نه وروسته زه انټر باندې کلیک کوم. چې کله مې په انټر باندې کلیک کړو او دا فنکشن مې د سلیکټ تر دې پورې کنټرول ډي باندې مې کلیک کړو تر څو لاندې تطبیق شي، نو تاسو وګورئ ماته وایي چې دغه کس اول نمره دی، دا کس دوم نمره دی، دا کس دریم نمره دی، دا کس هم اول نمره دی. دا خو موږ خپله تعیین کړو نو ځکه په دغه شکل نمرې راته ښیي. او دا کس کامیاب دی، دا کس هم کامیاب دی. د مثال په طور ما دې ته ولیکلې 100 نمرې صحیح شوه، دا 100 نمرې شوې، د 90 شوې، د 80 شوې، او د تقریبا 15 نمرې وي. دا درې کسه چې تاسو ګورئ دا کامیاب دي، او دا درې کسه چې ګورئ یو اول نمره دی، دا مثلا ما ولیکه 15 اتیا مې ورته ولیکه دی ته صحیح شو، دا اول نمره 15 اتیا مې ورته ولیکلې، او دته مې ورته ولیکلې چې 15 بیا، نو دا اول نمره شو، دا دوم نمره شو، دا دریم نمره شو، دا درې وړه چې دي دا کامیاب دي. ناکام پکې څوک نشته. که چیرې زه 15 څلوېښت ولیکم دا ماته وایي ناکام دی، ځکه د 50 نه نمرې کمې دي، نه 50 دي نه د 50 نه پورته دي. نو اوس دا کسان په کوم پروګرام کې داخله کوي موږ سره، دا چون زمونږ همدغه د ډي آی ټي شاګردان دي ټول چې داخله کوي موږ سره په کوم پروګرام کې داخله کوي، ډي آی ټي کې داخله کوي. ښه صحیح ده. د دې فیس څو دی؟ بیا زه راځم هماغه فنکشن دلته تطبیق کوم، مساوي لیکم اف که چیرې دغه پروګرام دلته چا ولیکه ډي آی ټي، نو ته ماته راوړه 2000 روپۍ فیس. که چیرې دې ځای کې چا ولیکه چې شی ولیکه سی آی ټي، نو ته ماته راوړه 1000 روپۍ فیس. که چیرې دلته دغه نیو پروګرام لاندې چا ولیکه سی سی ان ای، نو ته ماته راوړه چې د دې 3000 روپۍ میاشتې فیس دی. کاما اف که چیرې دغه ځای کې چا ولیکه سی سی ان پي،
نو ته کاما ما ته راوړه ولیکه چې د دې 4.5 روپۍ فیس دی او کاما اف که چیرې دې ځای کې چا ولیکو کویک بوکس دا مساوي شو چې سره کوټیشن کې نیسم کویک بوکس کیوبي ډیسکټاپ نو کاما ما ته راوړه 3000 روپۍ فیس او که چیرې بیا هم په دغه ځای کې د نیو پروګرام لاندې چا ولیکو کیوبي آنلاین کویک بوکس آنلاین نو ته ما ته راوړه چې شي 3000 روپۍ فیس او که نه صفر راوړه قوس یو قوس 2 3 4 همدایم 15 او په همدې شکل شپږ اف موږ استعمال کړو شپږ قوس هم بند کړو بیرته دا هم څه کومه داسې تر دې ځای پورې دا تطبیق کومه دا هم چې کله تطبیق کې تاسو وګورئ دا چې چون ډي ډي آی ټي وایي د دې فیس څو دی لکه د پخوا غوندې فیس 2000 افغانۍ د نه وروسته بله مسله موږ سره د سکالرشپ ده سکالرشپ کې اصول داسې دي چې که چیرې یو کس اول نمره یې هغه ته موږ 10% تخفیف ورکوو که چیرې دویم نمره یې هغه ته 20% تخفیف ورکوو که چیرې دریم نمره یې هغه ته 10% تخفیف ورکوو که چیرې یو کس کامیابه اوسي او یا ناکام خو بېرته هم خپل پروګرام وایي سر نه هماغه درس وایي هغه تکراري دی هغه دپاره خو بیخي سکالرشپ نشته که چیرې یو کس صرف کامیابه شوی هغه دپاره هم سکالرشپ نشته 0% دی نو زه څه کوم دلته راځم غواړم د دغه فیس هغه سکالرشپ معلوم کوم چې دا کس اول نمره راغلی دی ښایي د 100 روپۍ سکالرشپ کېږي دلته هغه فیس باید راشي نو زه راځم لیکم مساوي ورته یم که چیرې اف که چیرې چې شی دغه ځای کې ولیکل شو چې شی ولیکل شو کوټیشن کې لیکم په پښتو باندې اول نمره صحیح شوه او بیا ډبل کوټس نو کامه ته څه چالو کا داسې چالو که چې دغه فیس نه دی دا بره فیس دغه فیس چې هر څه اوسي 1000 روپۍ اوسي 2000 روپۍ اوسي 3000 روپۍ هر څه چې اوسي دا وخت له ضرب که په 10 کې تقسیم کا په 100 باندې او ماته دلته وښیې د سکالرشپ لاندې په همدې شکل باندې کاما اف که چیرې بیا څه چلو شو دغه ځای کې د ریزلټ کې ولیکل شو دا مساوي شو د څه سره مساوي شو ولیکل شو چې دوهم نمره یا نمبر یا نمره خو مقصد یو څه ورته ولیکم نمره نو ته به څه چلو کې ما ته به بیا څه چلو کې دغه فیس به واخلې دا به ضرب کې په 100 کې تقسیم به کې په 100 کې چې هر څومره فیس و د هغه 20% به ما ته دلته سکالرشپ لاندې وباسي ځکه دوم نمره دپاره موږ 20% لرو او دریم نمره دپاره موږ 10% تخفیف لرو سکالرشپ کاما بیا اف که چیرې دا کس نه اول نمره و نه دوم نمره و دغه ریزلټ مساوي شو د څه سره مساوي شو دا مساوي شو د دریم نمره سره صحیح شوه نو کاما تاسو چلو کوي همدغه فیس بیا واخله دا فیس دا واخله ضرب که په 10 کې تقسیم که په 100 باندې که چیرې نه دا شرط ثابت شو نه دا ثابت شو کاما ما ته صفر راوړه یعنی که چیرې کس نه اول نمره و نه دوم نمره و نه دریم نمره و سکالرشپ څومره راته راوړم صفر راوړه ځکه هغوی سکالرشپ نه لري دغه نه وروسته یو قوس 2 قوس 3 قوس چون 3 اف موږ استعمال کړي کنډیشن هم لګولي 3 قوس هم بیرته بند کړو او 3 قوس اوپن کړي موږ دغه نه وروسته انټر باندې کلیک کوم نو تاسو وګورئ دغه فنکشن زه اخلم تر دې چې پورې دا تطبیق کوم کنټرول ډي باندې مې کلیک ما ته وایي د دې کس دا چون فیس 2000 افغانۍ د اول نمره دی 10% سکالرشپ د څو کېږي 600 روپۍ کېږي د دې بل 20% سکالرشپ د 2000 څو کېږي 300 روپۍ کېږي د دې بل 10% سکالرشپ که نظر کې ونیسو چون دا دریم نمره دی د 200 روپۍ کېږي دا نور چې صرف کامیابه شوي دي او سکالرشپ نه لري ځکه دلته موږ فیصدي ورته 0 تعین کړو د دې هېڅ سکالرشپ نشته 0 دی که چیرې یو کس وایي چې نه دا صحیح نه دی زه څه کوم لازم دلته ګورو تاسو په کمپیوټر کې کالکولیټر خلاصوم زه ورته وایم چې وروره داسې چلو کوئ د دې 2000 روپۍ دا واخله ضرب که په 10 کې او تقسیم که په 100 باندې یعنې 10% د څو کېږي نو ما ته به 600 وباسي دا ګور 10% 620 دي که چیرې زه ورته ووایم چې د 2000 روپۍ واخله ضرب که په 100 کې او تقسیم که په 100 باندې یعنې 20% که چیرې وباسم ما ته وایي 400 روپۍ کېږي نو اوس دې کس نه موږ نټ فیس اخري فیس خالص فیس واخلو مساوي د دې اصلي فیس نه واخله منفي که چې شی منفي که سکالرشپ څومره سکالرشپ چې موږ درته ورکړی د دوی په موږ باندې یا زموږ په اداره باندې حق کېږي چې کله انټر باندې کلیک کوم او دا فنکشن غواړم تر اخیره پورې تطبیق کوم کنټرول ډي باندې مې کلیک وکړو نو څو ګوره د دې کس ما ته وایي چې دا نه ته واخله 400 روپۍ ځکه 600 روپۍ د سکالرشپ کېږي او د دې نه 1400 روپۍ واخله د نه 300 روپۍ واخله د نور نه د تنبالو نه چې دا صرف کامیابه شوي دي دوی نه پوره فیس واخله ځکه دوی موږ سره کوم سکالرشپ نه لري
نو فیس مکمل باید واغستل شي. دا دوستانو نسبتا مغلقتر مثال چې د اف لاجیکل فنکشن په واسطه باندې ما تاسو ته کار وکړ.